أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. صدق الله العظيم. سورة بقرہ 76 نمبر آیات. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. فدے یہودیانو کی سو منافقانو او سو خکارا کافران یہودیانو. چکل بدا منافقان یہودیان دا مسلمانانو سر ملوشو دا مسلمانانو تبیوے آمنا من ایمان روڑے وے من مسلمانانیو. او چکل با دا منافقان یہودیان دا غخکارا یہودیانو سرا ملوشو نو دا دوی خو اصل یو بل سر مذہب یو نو دا غخکارا یہودیانو با دے منافقانو یہودیانو طویل ویداتا سوالے اغا خبر اخکارا کوئے دی مسلمانانو تا چکم پا تورات کی دی لکہ تورات کے دا پیغمبر علیہ السلام کلی صفتون دی دا وطولی بیانوے دے منافقانو یہودیانو با دا خوش آمد پا تور باندے مسلمانانو طویل من ایمان روڑے رے او دا ذکر چی زمن پا تورات کم دا خبرشتا چی پیغمبر علیہ السلام پا حق پیغمبر دے. دا پیغمبر علیہ السلام حقانیت زمن تورات کشتا. نو دے کارا یہودیانو دے منافقانو تے دا خبر مکوے زکر چی دا قیامت پرز با اللہ پاک تا دا مومنان وی چی دی یہودیانو تا خپتوا چی پیغمبر علیہ السلام حق دے دا دوی پا کتاب کی دی دوی راتے وی دی بیان پی دوی ایمان نروڑا نو دا خدای مخیزان ولی ملامتا کے پا حجت کے با پی مغلوب شی شکست خورده بشی نو دی مسلمانانو تا دا خبری مکوی چی کم تاسو تا تورات کے معلومی دی ولی من تا معلومی نیدی سو منگے مصلحتا نوائیو نو تاسو موائیو. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. ہر کلچے منافقان یہودیان بملوشو الذین آمنوا اگر خلق سر چی چا ایمان روڑ دے مومنان سر بیوزیشو قالوا آمنا نو دے منافقان یہودیان بویل آمنا من ایمان روڑ دے منگم مومنانیو. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ہر کلچ بزان لشو بعض منافقان یہودیان
الی بعض بعض نور اخکار یهودیان سرا قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم قالوا نو دوی بویل دی یهودیانو دی اخکار یهودیانو با منافقانو یهودیانو تویل اتحدثونهم آیا تاسو بیانوی دی مومنانو تا بما اغسو فتح اللہ کہ اللہ پاک بیان کری دی علیکم تاسو تا پتورات کے نو منگے مصلحتاً پٹو تاسی و تا بیانوی لیحاجوکم به عند ربکم لام عاقبت نو انجام بیداشی نتیجہ بیداشی کہ حجت بازی بو کی تاسو سرا پدے خبرو باندے عند ربکم ستاسو در رب پمخ کے دا مومنان بدلیل انیسی دا خدای پمخ کے پتاسو باندے افلا تعقلون آیا تاسو دا عقل نکار نہ اخلے یو بل بے پدے ملامت کول دا سمک دا ولی وائی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا ہر کلچے ملاقاتو کی منافقان یہودیان الذین آمنوا مومنان سرا قالوا آمنا منافقان وی منگم ایمان روڑے وی وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ہر کلچے بعض یہودیان دا بعض نور یہودیان سرا ملوش نو قالوا نو اخکار یہودیان دے منافقان یہودیان تو یتحدثونہم آیا تاسو بیانوے مومنان بما فتح اللہ علیکم آغا سوچے اللہ پاک تاسو تخود لیری لیحاجوکم به عند ربکم نتیجہ بیداشی جدا مومنان بپا حجت کے غالب شی پتا سبانے پدی خبر بانے عند ربکم ستاسو در رب پمخ کے افلا تعقلون آیا تاسو دا عقل نکار نہ اخلے پدے دو مخکار خبرم نپیگے مومنان تبایت مکوے وطا اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون اللہ فرمائی اولا يعلمون آیا دوی نپوئے گی دا یہودیان نپوئے گی ان اللہ یعلمو چے بے شک اللہ خبردار دے ما یسرونا پا اغ خبر چی دوئے پٹائی وما یعلنون پا اغ خبر چی دوئے اخکارکائی کہ منافقان دا مومنان نخفل کفر پٹ کرے دنو اللہ تا معلوم دے کدے ملامت کرو دا پیغمبر علیہ السلام بشاراتنا پٹ کری دن آغم اللہ تا معلوم دی او اللہ پیغمبر علیہ السلام تخی اولا یعلمون آیدوی نپویگی دا منافقان یہودیان یا دا اخکار یہودیان نپویگی اولا یعلمون آیدوی پویگی نا ان اللہ یعلمو چے بے شک اللہ تا علم دے ما یسرون اغا سچ دوئے پٹائی کہ منافقان پل کفر پٹائی او کدا اخکارا یہودیان دا پیغمبر علیہ السلام بشارتنا پٹائی ان اللہ یعلم ما یسرون کہ بے شک اللہ خبردار دے ما پا اغا سو یسرون چلا یہودیان پٹائی وما یعلنون او اغا سچ دوئے اخکارا کئی ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب مکہ آیات کے دا یہود دا عالمان خبر وشلا کہ وطن پیغمبر علیہ السلام بشارتنا معلوم دی وغیر پٹ کر اس وقت دا امیینو دا انپڑ خلقو پا یہودیانو کے چکم بے علم او انپڑ دی داوی بیان کی ومنهم امیون بعد پدے یہودیانو کے امیان دی امیون انپڑ دی بے تعلیم خلق دی لا يعلمون الكتاب علم دا کتاب نلری دا تورات نخو دا سر خبر نلی کتابی علم نشتا
الا امانیہ لیکن صرف خواہشات لری، صرف خواہشات نفسانی دزل خوشال اولو خبری کئی. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ندی مگر اٹکلون چلی، بے سند خبری کئی، بے بنیاد خبری کئی. دا دے وجہ داوا کہ دا یہودیانو کم عالمانو نو دا اغوی غا تعلیم ناقصو، قوم تے پورا تعلیم نورکو، او سمی او گڑی وڑی خبری بے یو ذکرلی اب خلقو تقولی. ورپسی بیا دا دے قوم فکر او دماغ برابر نو، گرندم روانوا او دانیم لمدیوی. سے عالمان خرابو پورا تعلیم قوم لنور کو، اور سے قوم بد دماغ ہو. نو پدا سے وقت کے دا دے قوم نا دا بے بنیاد خیالات و بے بنیاد خبروں نہ غیر بلا کم توقع کے دے شنا. ومنهم امیون بعد دینا ان پر خلقو، دے یہودیانو کے بعض ان پر لا يعلمون الكتاب علم دا کتاب نلر الا امانیہ مگر صرف خواہشات دا ظلمیو، بے سند خواہشات نفسانی. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ او نودی مگر صرف یظنون گمانون بے کول، بے بنیاد خیالات بے لرل. پدے توہم پرستے کی داوی دا عالمانو خیانت چلنا پیش پیشو. نو پدے جرم کی دا یہود و عالمان دا عوام و نزیات مجرمان. کہ عوام درتن قابل دی داوی دا جہالت پا وجبان دی، نو علماء داغی نزیاد شو. ذکر چی دوی دا جہل سبب دوی عالمان، نو عالمانو لیم دیر لوی خرابی و حلاکت. عالمانو بے شکار کو، دا پیغمبر علیہ السلام صفتون بے بدل کرل. دا پیغمبر علیہ السلام پا بارکی تورات لکلیو کہ دا پیغمبر علیہ السلام تور استرگی مبارکی دی، تور استرگی دی. نو دوی بس وی دا نبی اخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم شنیش استرگی دی، یعنی خلق یو نپی جنی چی دا اغا پیغمبر دی. تور وی اختا مبارکو دی بویدہ چی اسر بخن گل دی ویخت مبارک دا پیغمبر علیہ السلام دا شو چی گلگوتی نو، گلگوتی ویخت نو، او دا شی بالکل مڑہم نو، مڑم نو. نو دا ویخت مبارک سزے پوری بدا شی اگد شویو، نو بیا دا ویختو سر دا شی پوٹی راتاو شویو، لکه دا لام گلی راتاوی دل گو. دا لام یو سر اگد دا بل طرف راتاو شی کند شی. نو ویخت مبارک دا سی یو معمولی پیچ پکیو. نو دوی با ململ اگدو ویختی دی. قد درمیاناو دا پیغمبر علیہ السلام دیر لڑم نا دیر چیتم نا درمیانا. فا معجزہ داوا کہ پا گنو خلق کے براوانو نوچت با پک اخکاری. نو دوی با وی قوم تبین نبی اخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم اگود قد دے، نچے خلق بوتے داخل طولو نو گود نری، داغا پیغمبر نری، دا ردو بدل بے کو. رنگ چرے نو غنم رنگی رئی، نا پیغمبر علیہ السلام رنگ مبارک سنگر ای غنم رنگی رئی، نا دی بوئی نا مالگی جن رئی،
دی به سپین دی یعنی دا هغه نه دی په چل ول په دوکه باندې د خلکو ذهن دی اړو چې دا هغه پیغمبر نه دی او بیا به وی دا خبرې موږ ته خدای کړي دي دا د الله خبرې دي فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم پس ہلاکت دی اغی خلق دا پارا یکتبون الکتاب چی لکل دا کتاب کئی بأیدیهم پخپل اللہ سنو باندے ثم یقولون هذا من عند اللہ نبیاوی دادا اللہ دا طرف ندی لیشترو به ثمنا قلیلا کہ واخلی پدے بان قیمت لگ فویل لهم پس ہلاکت دیوی دا دوی دا پارا دیر لوی ہلاکت دی دا دوی دا پارا فویل للذین یکتبون الکتابا پس ہلاکت و خرابی دا للذین اغی خلق دا پارا یکتبون الکتاب چاوی لکل دا کتاب کئی بے ایدیہم پقل لا سنبان نے ثم يقولون هذا من عند الله بیادوی وائی دادا اللہ دا طرف حکم دے لیشترو به ثمنا قلیلا کہ پدی بانی قیمت دا دنیا لگواخلی پا یہود کے یو شادی شدہ سڑی اور شادی شدہ خدے بدکارو نو د دې لپاره په تورات کې حکم دا چې دا رجم کې او مالدار خلکو د یهودو عالمانو لراغلل هغوی ته پیسې ور مخکې کړلې ناوی یو کاغذ په خپل لاس ولیکه او یې په خر یې سور کې مخ ولا تور کې او بازار کې چکر ورکړ بس بیا کوز کې جدي کوته دا حکم یې وکړ هغه شادي شده سړی او شادی شده خزا بدکار هغوی داسې په خر باندې سواري شو چکر یې ولګ او بیا کور ته عوامو کې یو کس هغه چې دې ته وکتل چې دې کې خو څه نشته دی که داسې کار څوک وکړي نو د خر سوارلي پکې مفته ده او د وړو ډېر سوګیده سم ورپسې مفته کې نو بس هغه هم غلط کار وکړ نو چې هغه یې پیش کړ د یهودو عالمانو ته پیش کړي نو هغه کې درک نو پیسې پکې نه وي اصل حکم د تورات هو وی تورات کې اصل حکم دا لیکلی دی چې دا شادي شده جوړه د خلکو په مخ کې په یو میدان کې ودروي په کاڼ ولې مړې کې ختم کړي اوس دې نه یو بلوه جوړه شوه ولې بله چې خانانو دا کار کړو نو هغوی سره داسې کار کوي چې لا موږ سره کوي خبره ګډه وړه شوه نو خانانو لپاره چې پیسې پکې وي نو هغوی لپاره دغه حکم و او دا د الله حکم دی او غریبانانو لپاره اصل حکم هذا من عند الله دا د الله له طرفه نو دی به د الله حکمونه بدلول لیشترو به ثمنا قلیلا چې پیسې پې واخلي فویل للذین پس ہلاکت و خرابے دا اغی خلق دا پارا یکتبون الکتابا کہ کتاب لکی بے ایدیہم پخپل لا سنبان ثم یقولون بیاوائی هذا من عند اللہ دا اللہ دا طرفنا حکم نے لیشترو به ثمنا قلیلا دے دا پارا چپا دے بانی قیمت لگواخلی نو دا اللہ حکم بدلول او پدے باندې اغشتل غټ جرم دی د عوامو د رضا کولو لپاره غلطې مسئلې بیانول د هغوی نه څه نقد وصولول د دغې خلکو دا پیشه وه نو که اوس هم څوک داسې وي چې مسله یو شانتې وي او یو صاحب مخ کی شو ته اراده مسئله بدل ز برابر کما
په دې باندې دونه تاوان کېږي دونه پیسې پې لګي زه بیا دله برابر کړم او بیا دې هغه خبره رد و بدل کړي غلط انداز باندې په بله طریقه سوال وکړو چا عالمانو له لار شي هغه سوال پیش کړي نو عالم خو چې څنګه ورته سوال پیش شي نو هغسې جواب کوي نو دې په پټ او په چل ول باندې چا لپاره مسله حاصله کړي پیسې یې ترې واخیستې او بیا ورته ستا په حق کې بس د شریعت دا فیصله ده خو هلته بیان بدل شي دې حضرت بیان بدل کړي پیسې یې ځان له واخیستې دیم د یهودو په سب کې شو دیده دا نستا د پیسو دپاره د چا بیانونه بدلول لا بدلول او هغه دپاره د هغه د مزاج مطابق فیصله برابرول دا د یهودو کار ثم يقولون هذا من عند الله بیا ویدا د الله د طرف حکم نه لیشترو به ثمنا قلیلا چې دوی په دولت او قیمت د دنیا لږ واخلي کدا ټول دنیا چاله ورکي دا ټول دنیا نو دا د آخرت په مقابله کې لږه ده نو ثمنا قلیلا دا مطلب نه چې لږ ماخله او ډېر پې واله که ټوله دنیا چا درکړله نو ګورې دا متاع قلیل نو خپل آخرت تباه کول نه دي پکار فویل لهم مما كتبت ایدیهم پس ہلاکت و تباہی را لهم د دوی دپاره مما كتبت ایدیهم د هغه څه نه چې لیکل کړي دي دوی د یهودیانو چې کوم لیکل کړي په هغې ورله تباهي ده وویل لهم مما یکسبون او ہلاکت و تباہی د دوی دپاره مما د هغه څه نه یکسبون چې دوی کوم کسب کړی دی کوم رشوت یې اخیستی دی وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدوده یهودیانو ویل با وی د دوزخ اور به من نه مسکی من به دوزخ ته نه ځو الا ایاما معدوده مگر یو څو ورځې به دوزخ ته ځو بیا به ترې راوځو مومن چې ګناهګار وي نو د خپل ګناه په مقدار به دوزخ ته ځي او د ایمان په وجه به بیا د دوزخ نه وځي نو همیشه عذاب به وله نه وي مومن ګناهګار د ګناه په مقدار به دوزخ ته ځي او د ایمان په وجه باندې بیا به د دوزخ نه راوځي جنت ته به ځي نو د یهودو دعوه دا وه چې زموږ دین منسوخ شوی نه دی لہذا موږ مؤمنان یو دوی د عیسی علیه السلام نه انکار کړی دی یو وپسې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف راوړو د نبوت اعلان وکړ د هغې نه انکار وکړه دا دوه په دې دوه وجو خو دوی کافر شوي دي خو دوی وی نه زموږ دین منسوخ نه دی نه موږ مؤمنان یو نو که د ګناه په وجه دوزخ ته لاړو نو بیا به راوځو نو دا دعوه د دوی فاسده ده غلطه ده ځکه چې د موسی علیه السلام دین ابدي نه دی تر قیامته پورې نه دی دا دعوه د دوی غلطه ده چې زموږ دین ابدي دی منسوخ نه دی دا دعوه غلطه ده نو د عیسی علیه السلام او زموږ د پیغمبر علیه السلام نه انکار کولو په وجه دا کافر وي او د کافر دپاره د څو ورځو دوزخ نه بلکې همیشه دوزخ دی په یو کتاب کې دا نشته چې کافر به څو ورځې دوزخ ته ځي او بیا به جنت ته ځي کفار به سوځي په دوزخ کې ته خارج به نشي عاصي مؤمن به شي خارج فضل ته بیا وګڼه
نو د دې دعوا بلا دلیل بلکې خلاف دلیل. او سوره د بدوی دوزخ ته ځي د دوی د قول مطابق. نو دوی کې بعض خلک وایي، مسلمانان نه وایي، د یهودو کې بعض خلک وایي چې ورځې به دوزخ ته ځو، او بعض یهود وایي 40 ورځې به دوزخ ته ځو. 40 ورځې دوی د سخي عبادت کړو چې موسی علیه السلام کوه طور ته تلو، وی 40 ورځې به لاړ شو. او بعض وایي چې نه 40 کاله میدان تیه کې پراتو، نو هغه 40 کاله په مقدار به دوزخ ته ځي. او بعض وایي چې کوم یهودي په دنیا کې 100 کاله جمع دیو، اقمره کلونه به دوزخ کې تیر کې، ځکه دا عمر په شریعت خلاف تیر شوی دی. نو چې څوک د 100 کالو په دنیا کې مړ دی، هغه کلونه به دوزخ کې، بیا به جنت ته ځي. نو دا ټولې خبرې غلطې دي. وقالوا لن تمسنا النار، وای یهودیان لن تمسنا النار، بالکل بمسن کی من لر اور الا ایاما معدوده، مگر یو څو ورځې د شمیر په ګوتو شمیرلی شي، دونه ورځې به دوزخ کې. قل اتخذتم عند الله عهدا، وای پیغمبر علیہ السلام اتخذتم آیا نیولی د تاسو، آیا اغشت د تاسو عند الله عهدا، دا الله پاک نه وعده، ولی الله در سره وعده کړی چې دونه کلونه بم دوزخ کې ساتم او بیا بم جنت ته بوځم. قل اتخذتم عند الله عهدا، وتو فرمای چې آیا تاسو د الله نه وعده اغشت را، فلن يخلف الله عهده، پس بالکل مخالفت نہ کی اللہ پاک د خپل وعده. هم تقولون علی الله ما لا تعلمون، او کوای تاسو په الله پاک باندې ما هغه خبر لا تعلمون چې علم در سره نشته دی، د ځان په الله خبر جوړوي. دوی ویل چې دوزخ ته به نځو مگر یو څو ورځې. الله جواب کوي بلا ولنا، همیشه به دی. څو ورځې به دوزخ ته بیا به نځو، بلا ولنا. من کسب سیئة واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار. یو قاعده کلیه الله پاک بیانوي. من کسب سیئتا، چا چې کسب د گناو کا قصدن غلط کاریو کو، واحاطت به خطیئته، او د خپل خطا او گناه په احاطه کا چاپیره شولته، او د نیکه بالکل اثر قدر هم پاتې نشو، فاولئک اصحاب النار، دا دوزخیان دی، او هم فیها خالدون دی، و په دوزخ کې همیشه. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، او کوم خلق چې ایمان وروړي نیک عمل کړي، اولئک اصحاب الجنه، دا به جنتیان دي، او دا جنتیان هم فیها خالدون دی، به جنت کې. واحاطت به خطیئته، احاطه وکړه په دې کس باندې ګناهونو ده، او ده ذره بر نیک عمل نو، نو دا کافر دی، عملونه نیک نشته، دا د ټوله بدی بدی ده. نو د ده لپاره همیشه سزا جهنم. یو گناهګار بنده چې ګناه ته نه وشوله، نو د ده په دې زړه باندې یو تور داغ ولګېږي. نو که چېرې ده توبه وویستله،
نو دغه داغ صفا شو، دا تور داغ صفا شو. او که توبه او نه وستله نو یوه ګناه بله ګناه غواړي، بیا یو شوق دی زړه کې را پیدا کړي یو بله وکړه. نو چې بله ګناه وکړي نو بل داغ پرې ولګېده. نه که توبه وویستله نو دا توبه داسې دی لکه ریګمال چې په اوسپنه زنګ ولګي او ریګمال پرې ومږي، نه هغه زنګ هم لرې شي او اوسپنه که مخکې خلق پلو نه چمکداره شي. نو که توبه وویسته نو دی به چمکدار شي، زړه بیا صفا شي. او چې توبه ونه باسي نو بل نو داغونه زیاتېږي تر دې چې دا ټول زړه تک تور شي. کلا بل ران علی قلوبهم. نو که د ده په زړه کې ذره بر ایمان هم وي نو د دې ټولو ګناهونو په وجه الله به سزا ورکړي. خو دا لږ غوندې ایمان په خپله دا لوی عمل صالح دی. دا لږ غوندې ایمان په خپله باندې عمل صالح دی، لوی عمل دی. نو دی به د دغه ایمان په برکت باندې اخر جنت ته لاړ شي. او که نه دې ګناهونو پې دومره اثر وکړه چې هغه ذره بر ایمان پکې پاتې او هم ترې نه لاړه، اخر د کفر الفاظ یې وویل خسرت دنیا والآخرة، دنیا و آخرت ټول تباه شو. دا سړی کافر شو. احاطت به خطیئته، اوس چې دی احاطه پې وشوله نو اصحاب النار هم فیها خالدون شو، ابدی جهنمی شو. نو دا یهودیان موسی علیہ السلام خاتم النبیین نه دی، ځکه چې د هغه نه وروسته عیسی علیہ السلام او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبران راغلي دي. نو چې د دې دوه پیغمبرانو نه انکار وکړ نو دا کافران شو. احاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار پاتې شو، نو همیشه دوزخ کې به وي. من کسب سیئتا، هغه چا چې کسب د بدې وکړه، د ګناه کارونه وکړل، واحاطت به خطیئته او احاطه وکړه په ده باندې چاپیره شو د ده نه خطیئته ګناهونه د ده، فاولئک اصحاب النار، پس دا کسان د دوزخ ملګري دي، دوزخیان دي. هم فیها خالدون، دی به همیشه په دوزخ کې وي. والذین آمنوا، او هغه خلک چې ایمان یې راوړی دی، الله او د الله پر رسول ایمان راوړی دی. وعملوا الصالحات، او عمل یې د نیکۍ کړی دی. عمل صالح هغه دی چې الله او د الله رسول خولی وي او د الله د رسول په طریقه باندې وي، دغه عمل صالح دی. او که د ځانه جوړ کړی عمل یې هغې ته عمل صالح نه وي. اولئک اصحاب الجنت، نو دغه کسان د جنت مرګري جنتیان دي. هم فیها خالدون، دی به همیشه په جنت کې وي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.